د ښکلا ډک اختر راشه رنځور زلونو تم راوړ مرهمونه. د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، ستاسو پام راوړو د الحاج شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدالهادي حماد صاحب د اختر په مناسبت ځانګړي پیغام ته. هیله ده چې دا اختریز پیغام تر پایه را سره واورئ. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د افغانستان درون ولسه، خصوصا د جامعه اسلامیه حمادیه او تعلیم القرآن اسلامی رادیو سره تعلق لرونکو ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پوهیږم چې د اختر څرک پر یو داسې اولس را څرګندیږي چې د دې اولس په سلګونه بچي د غم پر ټغر ناست دي. دلته پلرونه یوازې د خپلو نازولو زامنو په خیالي تصویرونو فکرونه بوخت ساتلی دي. دلته بورو میندې هغه زحمتونه تر خپل فکر تیروي کوم چې زامنو ګاللي او ورباندې افسوس کوي او د فراق په اور یې سوځي. دلته افغاني مظلوم ماشومان لا د خپلو پلرونو د راتګ لارې څاري. دلته لا په سرو لاسونو ناویانې د خپل همت په مټ د اوښکو سره شپې سبا کوي. دلته غربت، وحشت، فساد، ظلم په خپلو وحشي مټو د افغان ملت د معصومو بچو ژوند ګواښلی او د خلکو یې خوب وړی. دلته د سماوي وباو ترڅنګ زموږ د خپلو لاسونو څخه هر ورځ زیات شمیر خلک وژل کیږي. لا هم هر ورځ کورونه نړیږي. لا هم هر ورځ د یوې بېوسې مور نوي آهونه پورته کیږي. لا هم هر ورځ په زړونو کې هغسې غشي وهل کیږي چې رغښت یې بیا تر بل جهانه ګران وي. لا هم هر ورځ دلته عزتمن خلک بې عزته کیږي. لا هم هر ورځ خلک په بېدینۍ کې تمدن لټوي. لا هم هر ورځ خلک په هغو معیارونو پسې ګرځي چې د دین سره په ټکر کې دي. لا هم هر ورځ خلک کوشش کوي چې ټولې بدبختۍ د دین سره وتړي. حال دا چې پورته ټول کارونه چې هر چا کړي دي په هر نوم چې یې کړي دي هغه دینداري نه بلکې د دین سره دشمني ده. محترمو خویندو او ورونو، د کوچني اختر د موقع څخه په استفاده د فکري درد یو انځور در سره شریکوم. لطفاً تاسو یې تر نورو ورسوئ. لومړی، د ملت وینه په تویولو نه خلاصیږي. بناءً مشرانو د واک څښتنانو هیله کوم دین معیار وټاکئ. خپل لاسونه په خپله مه ماتوئ او نه تړلي لاسونه ماتول همت دی. دوهم، له نیکه مرغه د بهرنیانو منفور ټغر به ټولیږي. نور د پردیو لاسنیوی پرېږدي. د اتفاق، اتحاد او ورورګلوۍ لاسونه سره ورکړي. د پردیو مه مشوره او مقومنده اخلي. ګټه په تاوان وکړي. د قدرت ساتلو یا د ترلاسه کولو لپاره د ځان لپاره د ولسي خلکو له وینو او جسدونو څخه د ختلو ځینې مه جوړوي. د ولس خوږ او تاوان اوج ته رسېدلی دی. دا یو ستر مسئولیت دی. دا حقیقت دی، باید پټ نه کړل سي. مسئولین دی خپلو زعماو ته د خلاصون ناسم تعبیر نه کوي. د استثناء پرته دي ټول مسئولین د توجیهاتو او استدلال توپیر وکړي. حقایق درکول ستر الهی مسئولیت دی. د هر مسئول دنده ده. پوهیږم ستونزه د ټولو افغانانو ده. ټول قوتونه د همدې اولس څخه جوړ دي. خو زما مطلوب دا دی چې دلته د اولس په نوم یو قشر سته چې هغوی د حق او باطل شعوري توپیر نسی کولی. هغو ته صرف هغه بد ښکاري، هغه یې تر سترګو بد ایسي چې دوی ځینې خوږ وړي. دا بیا بله خبره ده چې اولس شعوري پوه کړل سي. داسې اولسونه هر ملت لري. پر واکمنو یې اوښکې پاکول
او له خوش څخه ژغورل بدون استثناء فرضي حق دی. دین په دین تعبیر کړي او دا کار یوازې په منصوبینو پورې متړي، ټول مکلف کړي چې خپل فکري ځواک د لارې موندلو لپاره وکاروي. دریم، محترمو افغانانو، لطفا دا حقیقت ته د عمل پوش ور واغوندئ چې د ستونزو په هوارولو کې نیک اعمال معنوي اسباب دي، یعنی فرضي او نفلي اعمال په صحیح طریقه ادا کولو سره چې د سترو توپانونو سره هم موږ مقابله پکولی سو. همدا ډول نور هم نیک اعمالو ته په حکمت او بصیرت راوبلی، د تشدد کرکې پر ځای نبوي حکمتونه او خواخوږي په کار واچوي. څلورم، زما د ملت او عقیدې پیروانو هیله کوم د مذهبي اختلافاتو پر ځای د علم پر خپرولو انرژي مصرف کړي. افغان ملت خصوصا لوی قندهار له تاریخه د حنفي مذهب پیروان دي. په مذهب کې دننه د راجح او مرجح قول په وجه اولس یو د بله په کرکه کې مسره اچوي. په مذهب کې دننه ډیر متبحرین علما په لوړو طبقاتو کې موږ په تاریخ کې لرو چې یو عالم کوم کار مستحب بولي خو بل یې د استحباب څخه منکر وي، ځینې یې جایز او ځینې یې ناجایز بولي. که خدای مکړه موږ دلته صرف د مباح بللو یا مستحب بللو یا راجح او مرجح قول په وجه ځینې پر یوه اړخ د وهبیت په نوم له مذهبه ایستل او ځینې مو پر بل اړخ د بریلویت په نوم له مذهبه ایستل، دا به مو د مهمو کارونو پر ځای ستړیاوې رامنځته کړې وي. دا دربدره په وینو لړلي اولس به مو نور هم کندې ته غورځولې وي. د الله جل جلاله په خاطر د خپلې خبرې د اخیستلو لپاره یا لږ د ځان کم راوستلو لپاره چې په حقیقت کې کمی نه بلکې لویوالی دي، دومره لوی تاوانونه مه رامنځته کوئ. او انشاءالله د دې ټولو حساب به ستر ځواکمن رب کوي. په آخره کې وایم چې الحمدلله د لوی رب جل وعلا لورینه ده چې د اسلام په مبارک دین یې نازولیو، هغه دین چې پر هر ډول سترو حالاتو باندې موږ ته د صبر او استقامت الهام راکوي، د بری لاره راتشي. هو لله الحمد، ویاړو چې مسلمانان یو، ځکه نو د دې ټولو ستړیاو سره سره بیا هم د کوچني اختر په راتګ سره خوشحاله یو. کوم د ویر ټغر چې مو لا پر هیواد خپور دی مایوس نه یو. دا کوچنی اختر پر نیک شګوم نیسو، امید لرو چې الله جل جلاله براته دغه اختر د غمونو د پای نقطه وګرځوي او د زړونو د زخمونو به راته پټې کړي. زما د ویاړلي هیواد ولسه، تاسو ټولو ته د کوچنی اختر مبارک وي. الله جل جلاله دې ستاسو عبادتونه قبول کړي. الله جل جلاله مو روژې، تراویح، تلاوتونه، اذکار او نور ټول عبادات په خپل دربار کې د قبولیت په لورونه ونازوي. الله جل جلاله دې د دې کوچني اختر له برکته د ټولو هغو ورونو دردونه دوا کړي کوم چې په دې هیواد کې ځورېدلي، کړېدلي او کور په کور سوي دي. الله جل جلاله دې نور دا هیواد راته سمسور کړي او الله جل جلاله دې په دې هیواد کې راته هغه قانون پلی کړي چې د ده جل جلاله ورسره محبت وي او ورته مقبول وي. او الله جل جلاله دې پر دې نظام باندې ټول افغانان سره متفق کړي، هغه نظام چې دته مقبول وي، د ده ورسره محبت وي. الله جل جلاله دې زموږ ټولو هغو ورونو ته هدایت وکړي چې دې ټولنې ته وحشت، فساد، ظلم، د تمدن څخه لرېوالی، بېدیني، د جهالت یا پردیو په لمسون کوم ناوړ څه راوړي، هغه څه راوړي کوم چې افغانیت په فطرت کې نفرت ځنې کوي او هیڅ کله په تاریخ کې نه دی زغملی. د خپل ځان او ملت د دعا کولو ترڅنګ و خپل رب
جل جلاله ته لاسونه لپه کړي چې د نړۍ په هر کنج کې کوم مسلمان ستړی وي، زخمی وي، دردېدلی وي، هغو ته د خلاصون دعا وکړي. الله ارحم و راحمین ذات دی. خصوصا د اسلام په مبارک دین کې دریم فضیلت لرونکي مسجد بیت المقدس ته دعا وکړي چې الله جل جلاله د یهودو د منحوسو منګولو څخه خلاص او یو بل صلاح الدین ایوبي ورته پیدا کړي چې دا د مسلمانانو تاریخي قبله بیرته آزاده او د مسلمانانو په لاس کې ورکړي په درنښت د یو اسلامي متمدن هوسا با امنه او پرمختللي افغانستان په هیله. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مدزړه سر یار دای مدزړه سر دای مدزړه سر یار دای مدزړه سر ودی تل ودان اور د مسلمان ګران افغانستان دا دلانو وطن دا د شهیدانو وطن ټول لرو بر مدزړه سر یار دای مدزړه سر دای مدزړه سر یار دای مدزړه سر بل ته جهنم خپلو